د کابل والي په یوه خبرپاڼه کې وویل تر 2 اونو به په کابل کې د ځمکو د غصبونو نوملړ خپور شي. دغه خبر هغه وخت زور پیدا کړو کله چې اشرف غني بابا د کابل د ځینو سیمو څخه لیدنه وکړه او د مظلوم ولس غږ یې واورېد او د سیمې خلک له غني بابا غوښتنه وکړه چې زموږ ځمکې غصب شوې دي بیرته راکړي. د سرپناه ځایونه نه لرو، په پردیو کورونو کې ژوند کوو. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو را سره تر پای وګورئ. د کابل والي یعقوب حیدري وایي تر راتلونکو 2 اونیو پورې به په کابل کې د ځمکو د غصبونو لومړی خپور شي. د ولسمشر هغه امر وروسته چې د ځمکو د غصبونو د لیست د خپرېدو په اړه یې ورکړی و، اوس د کابل والي وایي د نوملړ خپرېدو په اړه کارونه په چټکۍ سره پر مخ روان دي. نوموړی وایي په کابل ولایت کې د غصب شوو ځمکو شمېر شاوخوا 50,000 جریبه ته رسیږي. د نوموړي په خبره په تیرو 2 کلونو کې شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه بیرته مسترد شوې ده او همداراز حکومت توانېدلی چې په کابل کې شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه د غصب مخه ونیسي. د کابل والي د ځمکو د غاصبین په سلګونه کسان یادوي او وایي چې په کابل کې د ځمکو غاصبین تر ډیره د پارلمان پخواني غړي دي. دوستانو، رښتیا چې د پارلمان غړي او داسې نور چارواکي دي چې دا شی غاصبین دي او له غریبو خلکو او د مظلوم ولس څخه همداسې ځمکې په زور اخلي. که چېرته زما تر شا داسې محکمه پایه نه وي، والله که زه یوه چرګه هم پټه کړم. دوستانو، نظر مو غواړم په کمنټونو کې چې دغه کار ستاسو د غني بابا څنګه ارزوئ. که چېرته مې ویډیو خوښه شوه نو لایک او شیر یې کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو خبرونه خبر شئ نو زموږ د لمر پریس یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.